له دې نقطه داره خط څخه پورته یو شمېر خانې لرو او په دغه هره طلایي میله کې 10 خانې دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. د لسو دوه ګروپونه لرو، یعنی 12. 12 او 1 2 3 21. نو له خط څخه د لاندې څومره خانې لرو؟ 1 2 3 4. د لسو ګروپونه 14 1 2 3 4 5 لرو، یعنی 15. نو دا لومړی عدد 12 او 23 لري. 12 او 23 او دا بل عدد 14 او 15 لري. 14 او 15 45 او اوس غواړو سره جمع یې کړو. ښه نو راځئ چې سره جمع یې کړو. دا ټول له دغې سره 23 له 45 سره. ښه نو 23 دلته او 15 دلته لرو. که یې جمع کړو نو 28 کېږي. ودرېږئ چې دا په دې آبي رنګ ولیکم. نو موږ دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 لاسته راوړل. وګورئ دلته همدا مقدار په ارقامو یا د عدد په شکل لیکو. دلته موږ 23 او 15 لرو. نو 28 کېږي. 28 اوس دلته 12 جمع 14 لرو. نو دا 14 کېږي. اجازه راکړئ چې کاپي او پیست کړم. 12 لرو. 12 جمع 14 16 کېږي. 4 د لسو ګروپونه 2 4 او 6. نو دلته اجازه راکړئ دا ورته تغییر کړم. موږ 1 2 3 4 5 6 لسیزې میلې لرو. غلطه سوم. موږ دلته په دې ډول 6 میلې لرو. وګورئ کله مو چې 23 او 45 جمع کول نو 21 مو له 21 سره جمع کړ. 3 جمع 15 28 کېږي. یعنی 23 جمع 15 28 کېږي. او لسیز مو هم همداسې جمع کړل. 12 جمع 14 16 کېږي. نو ټول 8 شپېته سول.